قانون داسې دی چې ټول کاروباریان باید د خپل کار د عوایدو مطابق په کال کې 4 ځله په افغانستان بانک کې مالیه تحویل کړي، خو په کندهار کې د مستوفیت کارکوونکي پر خپل سر په زیاته اندازه مالیه ټولوي او ډیره کمه برخه یې بانک ته تحویلوي. د کندهار ښاریان په دا ډول د مالیې د ټاکلو او ورکړې له امله شکایت کوي او وایي چې د مالیې مامورین یې مستوفیت ته ورغواړي او پر خپل سر ورڅخه په زیاته اندازه پیسې اخلي. بیا راغله 9000 افغانۍ رانه ویشته کړلې، موږ ورته ویل چې خو 3 میاشتې مخکې ما 8000 افغانۍ درکړلې، ول راکه اسناد راکه. موږ ول اسناد خو تا موږ ته نه دي راکړي، ول بیا هلته راسي چې هلته خبره سره وکړو. معلومه نه ده بالا بس راسي بالا خو زموږ سر نور سره خلاصېږي، بس راسي 400 یې زړې هغه رانه ویشته کوي. بالا یو وار مالیه ورکړله 8000 افغانۍ مې ورکړلې، بیا راله اوس په 2-3 ورځې مخکې بیا راله پارچې راکړلې 9000 افغانۍ رانه ویشته کړلې. ما لا ولې 9000 افغانۍ نه ویشته کړلې، ول مصروفیت ته راسه ښه درسره کوو، کومک سره کوو. په ورته وخت کې د کندهار د مستوفیت مسؤلین وایي د عامه پوهاوي نشتون د مالیې په برخه کې ستونزې جوړې کړي او مالیه ورکوونکي نه پوهیږي چې مالیه چاته ورکړي. د کندهار مستوفي احمد پوپل د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې اصناف او دکانداران باید په کال کې 4 ځله د کار د عوایدو مطابق مالیه بانک ته تحویل کړي. د تیرو 2 میاشتو کې وایم چې کال رانه پوره کېږي، د وزارت غوښتنه د مالیې وزارت غوښتنه دا ده چې ټول اصناف او دکانداران باید هر کال 4 ځله اظهار خودي ښکاره کړي. اظهار خودي په دې معنی چې موږ ورته اظهارنامې ورکړو په هرې 3 میاشتې کې. دی پر د اظهارنامې باندې د خپل کاروبار یا د خپل تجارت اړوند اظهار خپل کوي چې ما کار کړی دی، نه مې دی کړی، که مې کار کړی دی، څومره کار مې کړی. په ښار کې هغه کسان چې په لیک او لوست نه پوهیږي بیا په ډیره اسانۍ ورڅخه تر مالیې په زیاته اندازه پیسې اخیستل کیدلی سي. ښاریان وایي کله چې د بانک رسید ورکول کیږي د تحویل شویو پیسو شمیر ډیر کم وي. دا په کندهار کې د یو دکاندار د مالیې پرچه ده چې باید 14,000 افغانۍ مستوفیت ته تحویل کړي، خو د 14,000 افغانۍ پر ځای دغه دکاندار د مستوفیت کارکوونکو ته 8,000 افغانۍ خپله په مستوفیت کې ورکوي او بیا کله چې دغسې د بانک یو رسید هغه ته ورکول کیږي په هغه کې یوازې 2,500 افغانۍ لیدل کیږي چې بانک تحویل شوي دي، یعنی د 8,000 افغانۍ پر ځای یوازې 2,000 افغانۍ تحویلیږي او 4,000 افغانۍ خپله د مستوفیت د کارکوونکو جیب ته ځي. احمد پوپل زیاتوي چې مالیه ورکوونکی په دې مکلف دی چې خپله د مالیې تعرفه په بانک کې تحویل کړي. د په خبره د مستوفیت هیڅ مامور حق نه لري چې خپله دې د مالیه ورکوونکو څخه پیسې واخلي او یا هم د بل چا پر ځای مالیه تحویل کړي. د مستوفیت هیڅ مامور، هیڅ امیر، هیڅ کارمند دا حق نه لري، نه په قانون کې نه په اصول کې، یعنی داسې هیڅ شی نشته چې د مستوفیت مامور دې راولاړ سي خپله دې د یو شخص څخه تعرفه واخلي، پیسې دې واخلي او دی دې ویسي زه بانک ته تحویلوم. دی د مالیه ورکوونکي نماینده نه ده چې د هغه پر ځای باندې مالیه دولت ته تحویل کړي، بلکې خپله شخص هغه څوک چې دولت ته مالیه ورکوي هغه په دې مکلف دی چې تعرفه واخلي او بانک ته یې تحویل کړي. زما د کندهار د ولس څخه هر هغه څوک چې د کندهار په ولایت کې و مستوفیت ته مالیه ورکوي، د افغانستان و دولت ته مالیه ورکوي، هغه دې هېڅکله د مستوفیت و مامور ته نغدې پیسې یا تعرفه داسې نه ورکوي چې تیز ما پر ځای تحویل کړي. لویه ستونزه دا ده چې د عامه پوهاوي او تعلیم نشتون د دې لامل شوی تر څو فساد ته زمینه برابره سي او د مستوفیت کارکوونکي پر خپل سر له کاروباریانو څخه په زیاته اندازه مالیه واخلي او ډیره کمه اندازه یې بانک ته تحویل کړي.